د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر لومړی ښاغلي محمد اسحاق ډار ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د ټاکل کېدو مبارکي ویلې او هیله یې ښودلې چې د نوموړي ټاکنه به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا کې مثبت او رغنده رول ولري. په میدان وردګ ولایت کې نن د عزیزي او اسلامي بانکونو لخوا له سلګونه بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. عزیزي بانک او د افغانستان اسلامي بانک ټول افغانستان کې تقریبا له 100,000 کورنیو سره خوراکي توکي مرسته کړې ده چې په میدان وردګ ولایت کې په سلګونو کورنیو سره خوراکي توکي مرسته کړې ده. په دغو کې یوه بوجۍ اوړه وو، وریځې وې، لوبیا وه او غوړي وو او په میدان وردګ ولایت کې ټولو مستحقینو غریبانو سره مرسته شوې. دغه پروسه انشاءالله ډېره شفافه روانه وه. موږ په میدان ښار خپل میدان ښار کې او په ټول ولسوالۍ کې تقریبا نږدې څو ورځې سروې کړې ده او ټول مستحقین د هماغه د کلي ملا امامانو یا مشرانو موږ ته معرفي کړي دي. د همغو په اساس باندې موږ مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره هم تمدید کړه. د سرپرست حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت لوړپوړی پلاوی ازبکستان ته ولاړ. د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي د دغه وزارت د سرپرست په مشرۍ دغه لس کسیزه پلاوی د ازبکستان د دیني عالم او د دغه هیواد د مسلمانانو ادارې د مشر مفتی شیخ نورالدین خالق نظر په رسمي بلنه تللی دی. د سټنډرډ ملي اداره وایي د مرکزي ازمایښتونو د پراختیا لپاره یې له ټي سی آر سی شرکت سره د تجهیزاتو پیرلو د 6 پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه ادارې په خبره د یادو تجهیزاتو ارزښت 198 میلیونه افغانۍ ده. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 80,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تیره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 80,950 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ارزګان ولایت په خیرآباد سیمه کې په 7,000 جریبه ځمکه صنعتي پارک جوړیږي. د یاد وزارت ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت والي عنایت الله شجاع، د صنعت او سوداګرۍ ولایتي رئیس محمد داود شاهین او یو پلاوي له یادې سیمې څخه لیدنه کړې. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 120 افغان کډوال د تورخم له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د تورخم سرحدي امریت د معلوماتو پر بنسټ 25 کورنۍ چې ټولټال 120 کسان کیږي په جبري توګه له پاکستانه ستنې کړای شوي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسپانیا د غیر دولتي موسسې اوپن ارمز بیړۍ له 200 ټنو خوراکي توکو سره د غزې ښار سواحلو ته رسېدلې ده. دغه مرستې په داسې حال کې غزې ته رسیږي چې ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په سیمه او په ځانګړې توګه د غزې په شمالي برخه کې چې دا مهاله تر 3,000 ډېر وګړي پکې ژوند کوي د قحطۍ د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له لیدلو مو مننه. دا و د 6 بجو خبرونه.